چې څومره ژړېدی شي هومره ژاړه په روژه کې بخښنه د ګناه له رب نه غواړه په روژه کې چې څومره نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد د روژې د ځانګړې خپرونې مینوالو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست او روژه به مو تر دا مهاله په خیر او عافیت را رسولې وي. دا د زه محسن احسان یو ځل بیا روژه په اسلام او ساینس کې خپرونې له لارې ستاسو سره یو ځای شوی یم په دې هیله چې د پای تر شیبو به راسره مل پاتې شئ. تلاوت د زړه للمه دې ساته تل خړوب په تلاوت پام نشي د زړه للمه در نشاړه په روژه کې چې څومره ژړېدی شي. خپرونه دې ځای ته را رسېدلې وه د روژې په هکله د څو نړیوالو ډاکټرانو ویناوي. د کاناډا یو مشهور پروفیسر ډاکټر د روژې په اړه وایي اوس مهال ډاکټران د ناروغیو درملنه نه بلکې د ناروغیو د علایمو درملنه کوي. زما د معلوماتو له مخې قرآن کریم د روژې په میاشت کې نازل شوی دی. یقینا چې روژه او قرآن روح پاکوي او زړه غني کوي. موږ هم باید له قرآن کریم نه فیض او الهام واخلو، روژه ونیسو تر څو خپلو ناروغیو ته د پای ټکی کښېږدو. اسلام اینډ میډیکل ساینس عرب نیوز. زه او زما میرمن ولې روژه نیسو؟ موږ اسلام نه دی قبول کړی خو په هر میاشت کې 3 روژې نیسو او ګټه ورنه اخلو ځکه په دې روژو سره موږ غواړو چې خپل د هضمیې سیسټم هوسا او آرام وساتو او د روژې ښکلې ګټه دا ده چې هغه فاسد رطوبات چې په زهرو باندې بدل شوي وي ټول له منځه وړي. همدارنګه روژه ټولې پیچلې ناروغۍ هم ختموي، هضمیه مثبتوي، مقاومت یې ډېروي، قوت وربخښي. نو ځکه ما او زما میرمنې دا هوډ کړی دی چې په هر میاشت کې 3 روژې ونیسو. ویوز اینډ نیوز. د وینې جوړښت او روژه. وینه د هډوکو په مغز کې جوړیږي. کله چې انسان وینې ته اړتیا پیدا کړي نو د انسان په بدن کې داسې یو نظام شتون لري چې د هډوکو مغز ته خوځښت ورکوي او وینه تشکیلوي. کله چې یو انسان په روژه کې له 12 نه تر 15 ساعتونو پرې غذا ونه خوري نو په دغه وخت کې د هډوکو مغز په ډیره ښه توګه وینه تولیدوي او همدا وجه ده چې په روژه کې د یوه کمزوري انسان په بدن کې هم پوره وینه شتون لري. د بدن ژوندۍ حجرې او روژه. د روژې بله ارزښتناکه او مهمه دنده دا ده چې د حجرو دننه ټول نظام هوسا، آرام او برقراره ساتي. کله چې غذا کمه او یا د 100 ساعتونو لپاره ونه خوړل شي نو حجرې ډیرې هوسا او د سکون په درشل کې وي. دا اغیزې په ټولو حجرو باندې او په ځانګړي ډول پر هغو حجرو باندې ډیر تاثیر اچوي چې د بدن لپاره لعاب او رطوبات تولیدوي. کله چې د لعاب غدې، د ورژم غدې او پانګراس د تل لپاره په کار بوخت وي نو د روژې په حالت کې دا ټولې غذې د کامل استراحت په حالت کې وي چې دا غدې او حجرې له استراحت او سکون وروسته بیا د ښه کار کولو پوره وړتیا او قوت مومي او تر پخوا یې توان زیاتیږي. د روژې په هکله د جاپاني ساینسپوهانو څېړنې. جاپانیانو دا په ثبوت رسولې ده چې روژه د بدن ټولې ناکراره او بېحس حجرې له منځه وړي. دغه جاپاني ساینسپوه وایي چې دغه عمل چې بدن د فاسدو او بېحسه حجرو څخه پاکوي دې ته اوټفوزن وایي چې موږ په ساینس کې ورته د بدن صفایي وایو. دغه ساینسپوه زیاتوي کله چې د انسان بدن وږی او تږی سي ټولې هغه حجرې چې د سرطان سبب ګرځي هغه له فعالیت غورځي په تدریجي ډول سره حرکت ورو او ختمیږي. موږ دا هم ویلی سي چې روژه د انسان په بدن کې وراثتي انقلاب راولي. له دې څخه علاوه روژه عصبي او اوږدمهالې ناروغۍ له منځه وړي. په 3 ورځو روژه نیولو سره د انسان د بدن ټول دفاعي نظام له سره رغول کیږي او ماده کیږي. نو ځکه ویلی سم چې د مسلمانانو روژه یو ډیر غوره عبادت دی. دا ځکه چې په کال کې 1 میاشت روژه او بیا په ساعتونو لوږ او تنده ګالل چې دا په حقیقت کې د بدن ټولې مضرې بکتریاوې او جراثیم له منځه وړي. همدغه ساینسپوه د همدې کامیابه څېړنې له کبله د نوبل جایزه وګټله. د هاورډ
اوسنۍ ساینس څېړنو دا ثابته کړې ده چې روژه د حجرې پر میتوکندریا باندې اغیزه کوي چې په نتیجه کې ساینس پوه ویلیام میر وایي همدغه حالت د پوره صحت ضمانت کوي. روژه عمر اوږدوي او ټول جسم بیا ترمیموي. نیوکاسل پوهنتون څېړنو دا هم ثبوت ورسول میتوکندریا زموږ په حجرو کې یوه وړوکی نبات په شان ده. روژه د میتوکندریا په بڼه او شکل بدلوي. میتوکندریا ځوانوي چې همدغه بدلون پر اوږد عمر باندې دلالت کوي. نو ځکه موږ ویلی سو چې روژه عمر اوږدوي. معده او روژه د معدې لپاره بې مثل ګټوره او بې جوړه درملنه ده. روژه په لومړي قدم کې د معدې ټول نظام برابر ساتي او د تعجب خبره خو لا دا ده چې په روژه کې معده هیڅ اسید یو ځایوالي ته نه پرېږدي او بل لور ته په عادي لوږه کې د معدې تیزاب ډیریږي لکه څرنګه چې د روژې په میاشت کې او د روژې په حالت کې د معدې عصبي نظام او هغه حجرې چې د معدې رطوبت تشریح کوي هغه ټولې آرامي او هوسا وي. نو ځکه له روژه ماتې وروسته معده پوره فعالیت او کار کولو ته ډیره آماده او تکړه وي. د انسان عصبي نظام او روژه د روژې په حالت کې د انسان عصبي نظام ډیر آرام وي لکه څرنګه چې په روژه کې انسان له جنسي خواهشاتو څخه لرې او بې برخې وي. نو ځکه یې عصبي نظام ته هیڅ منفي سرک او حس نه راځي او اعصاب یې هم ځکه آرام وي لکه څرنګه چې یو مسلمان روژه هم نیسي او اودس هم تازه کوي لمونځ هم کوي. نو روژه جمع اودس جمع لمونځ برابر د بدن توازن د انسان د وینې دوران په ډیره ښه بڼه متوازن ساتي او د وینې د دوران دا توازن د اعصابو لپاره یوه کیمیا ده چې په کومه اندازه سره غدې په آرامه وي په همهغه اندازه اعصاب هم استراحتمند وي. یو انسان چې کومه اندازه په روژه کې عبادت کوي او خدای جل جلاله ته ځان نږدې کوي په همهغه اندازه اعصاب آرام او له ټکرونو او تکانو څخه خوندي وي لکه څرنګه چې روژه د عبادت یو ښکلی موسم او وخت دی. نو ځکه هر مسلمان ته پکار دی چې په روژه کې د خپل توان په اندازه د یو الله جل جلاله عبادت وکړي او ټولو ناوړو او پلیتو کارونو څخه ځان وژغوري. ینه او روژه لکه مخکې چې وویل شول چې روژه په عمومي ډول سره پر ټول بدن باندې ژورې اغیزې غورځوي. د همدې اغیزو په ترڅ کې پر وینې ځیګر او د وینې په دنده باندې هم اغیزې کوي. که چیرې د یوه ګرام لسمه برخه غذا معدې ته ورشي نو ټول بدن په کار پیل کوي چې په دې نظام کې اینا هم شامله ده. دا چې په روژه کې تر څو ساعتونو پورې و معدې ته هیڅ خوراک نه ورځي نو ټول نظام خاموشه او آرام وي چې اینا هم آرامه وي. اوس ساینسپوهان ثابته کړې ده چې د بدن ټول نظام ته په کال کې پکار ده چې یوه میاشت استراحت ورکول شي او دا استراحت ورته ډیر اړین دی. کله چې اینه د 10 ساعتونو او یا تر ډیره وخته پورې په آرامه وي نو د دې استراحت څخه وروسته بیا اینه پوره کار ته چمتو شي او په آینده کې خپل ټول کار او فعالیت په ښه ډول سرته رسوي. د اینې له استراحت سره سره د اغیزې صفرا بیلې ته هم رسیږي چې په روژه کې د صفرا د انسان په بدن کې ډیره کمیږي او انسان له ډیرو ستونزو او کړاوونو څخه ژغوري. د روژې په هکله ډاکټر هولک نور وایي داسې ورځې هم راشي چې په ټوله نړۍ کې به ټول انسانان د خپلې روغتیا لپاره روژه نیسي. د روژې د ځانګړي خپرونې مینوالو خپرونه ادامه لري خو له لنډې دمې وروسته. اغتال الكون وتلألأ شهر القرآن أتى أهلا اغتال الكون وتلألأ أبواب الجنة قد فتحت فيه الشيطان قد غلا أبواب الجنة قد فتحت فيه الشيطان قد غلا ورسول الله أخبرنا أن الحسنات به كفلا ورسول الله أخبرنا أن الحسنات به كفلا
فمحبوه الأبرار له فمحبوه الأبرار له يرنون بأفئدة جدلة يرنون بأفئدة جدلة يرنون بأفئدة جدلة يحيون الليل بآيات وصلاة جعلوها نهلا يحيون الليل بآيات وصلاة جعلوها نهلا لا رفث ولا صخب ولكن فيهم إيمان يتجلى للطاعة فيه حلاوتها كالشهد به أحسن بذلا كالشهد به أحسن بذلا لا رفث ولا صخب ولكن فيهم إيمان. د روژې د ځانګړي خپرونې مینوالو بیا مې هم سلامونه او نیرامات ومنئ. رازو د سوالو او ځوابو برخې ته كالشهد به أحسن بذلا كالشهد به أحسن بذلا وقيام. سوال: که د بدن خوله، عرق یا اوښکې په زیاته اندازه سره تیرې سي روژه څنګه ده؟ جواب: که چیرې د اوښکو یا خولې یو یا 2 څاڅکي و خولې ته ولاړې سي روژه نه ماتیږي، او که ډېرې ولاړې شي د اوښکو او خولې د مالګې خوند په خوله کې حس سي او تیرې سي روژه ماته ده. قاموس الفقه ټوک 4 پاڼه 292 لیکوال مولانا خالد سیف الله خالد. باب الجنة قد فتحت فيه الشيطان قد غلا قد فتحت فيه الشيطان قد غلا. سوال: که د سترګو د دوا حس په خوله کې وسي روژه څنګه ده؟ جواب: که په سترګه کې دوا واچول شي او خوند یې په خوله کې حس سي روژه نه په ماتیږي. قاموس الفقه ټوک 4 پاڼه 292 لیکوال مولانا خالد سیف الله خالد. به كفلا فمحبوه الأبرار له فمحبوه الأبرار له يرنون بأفئدة جدلة يرنون بأفئدة. سوال: که نر ښځه مچ کړه او یا ښځې نر مچ کړ روژه څنګه ده؟ جواب: که نر ښځه مچ کړل او انزال شو روژه یې ماته سوه. همدارنګه که ښځې نر مچ کړ او انزاله سوه روژه یې ماته سوه او ختمه شوه. او که د انزال صورت ونه نیسي دا کار مکروه دی. قاموس الفقه ټوک 4 پاڼه 292 لیکوال مولانا خالد سیف الله خالد. عمره ژاړه په روژه کې بخښنه د ګناه له رب نه غواړه په روژه کې چې څومره ژړېدی شي عمره ژاړه. سوال: که چیرې ښځه مسح شول او انزال صورت ونه نیسي روژه څنګه ده؟ جواب: که چیرې ښځه مسح شول مثلا په غیږ کې ونیول سول او انزال صورت ونه نیوي هم یې دا حکم دی چې روژه ماته ده. قاموس الفقه ټوک 4 پاڼه 292 تلاوت د زړه للمه دې ساته تل خړوب په تلاوت پام نشي د زړه للمه درنه شاړه پرو. سوال: که د ښځې سره په خوب کې جما وشوه روژه څنګه ده؟ جواب: که چیرې ښځه بیده وي او نر ورسره جما وکړه د دواړو روژه فاسده ده. قاموس الفقه ټوک 4 پاڼه 292 رب نغواړه په روژه کې شي هلته بیتنده د کوثر په اوبو ماته شي هلته بیتنده
سوال که په روژه کې قصدن کی ووهل شي روژه څنګه ده؟ جواب که کی بې له قصده سره ووهل شي که لږ وي او که ډېر خو خوله ډکه نه وي روژه نه په ماتېږي، خو که چیرې قصدن کی ووهل شي او په ډکه خوله سره وي بیا روژه ماته ده. قاموس الفقه ټوک 3 پاڼه 202 ویم. بخنا د ګنالا رب نغواړه پروژه کې غرمدا او د سختي تند زور. سوال که په ډکه خوله سره بلغم کوي کړل سي روژه څنګه ده؟ جواب که چیرې یو څوک په قصد سره بلغم په ډکه خوله سره کوي کړي روژه یې نه ده ماته. قاموس الفقه ټوک 3 پاڼه 202 ویم. او مور د شهید زوی قبر ته لاړه پروژه کې او مور د شهید زوی قبر ته لاړه پروژه کې چې څومره ژړې. سوال د معدې ټیسټ پروژه کې څنګه دی؟ جواب که چیرې یو څوک د معدې ټیسټ کوي او یو ماشین و معدې ته داخل سي او بیرته راوخیږي دا روژه نه ماتوي. فقهاو پر دې باندې قیاس کړی دی که چیرې روژه نیونکي غوښې په تار پورې وتړي او خولې ته یې داخلې کړي او بیرته یې راوباسي روژه نه په ماتېږي. قاموس الفقه لیکوال مولانا خالد سیف الله خالد. یادونه باید دغه مشین په دوا یا په بل شي باندې لوند نه وي. رب په حکم وتړل شي کلک په زنځیرونو شیخونه د شیطان لعن وجا. سوال که چیرې د جما پرته مباشرت وشي روژه څنګه ده؟ جواب که چیرې د ښځې سره په یوه یا 2 لارو کې جما ونسي بلکې په نور بدن باندې یې مباشرت وشي او انزال صورت ونه نیسي روژه نه ماتېږي. قاموس الفقه ټوک 2 پاڼه 202 ویم. عمره بهترینه موقع بیا در طرف در کړه د زړه دردونه بیا په اوښکو ژباړه پروژه کې چې څومره. سوال که چیرې د پزې بلغم و ستنې ته ولاړ شي روژه څنګه ده؟ جواب که په پزه کې بلغم وي او ستنې ته ولاړ شي روژه نه په ماتېږي. قاموس الفقه ټوک 3 پاڼه 202 ویم. عمر ژاړه پروژه کې بخنا د ګنالا رب نغواړه پروژه کې چې څومره. سوال که چیرې یو شی د رانیولو پر مهال وسکل سي روژه څنګه ده؟ د یوه شي د رانیولو لپاره د هغه سکل که څه هم روژه نه ماتوي خو مکروه کار دی. قاموس الفقه ټوک 3 پاڼه 202 ویم. د زړه للمدي ساته تل خړوب په تلاوت د زړه للمدي ساته تل خړوب. سوال که چیرې په خوله کې ناڼې ټولې کړل شي او بیا تیرې کړل شي روژه څنګه ده؟ جواب په خوله کې ناڼې ټولول او بیا تیرول دا هم په روژه کې مکروه دی. قاموس الفقه ټوک 3 پاڼه 202 ویم. عمر ژاړه پروژه کې بخنا د ګنالا رب نغواړه پروژه کې شي هلته بیتنده د کوثر. سوال په روژه کې د خپلې ښځې شونډان زبېښل څنګه دي؟ جواب په روژه کې یو کس د خپلې ښځې شونډان وزبېښي دا هم مکروه دی او که د ښځې لاړې تیر کړل سي روژه یې فاسده ده. چې دلته د چا وچا شوله غاړه پروژه کې چې څومره ژړېده. سوال د مزدورۍ له کبله روژه پرېښودل څنګه دي؟ جواب که یو څوک مزدوري کوي او نسي کولی چې روژه ونیسي نو د مزدورۍ له کبله روژه نسي پرېښودلی. آپ کے مسائل اور ان کا حل ټوک 3 پاڼه 308. غرمده او د سختي تند زور دی رب رحم غرمده او د سختي تند زور دی رب رحم.
سوال: ازموینه مې په روژه کې شروع کیږي، آیا زه روژه خوړلی سم؟ جواب: که یو څوک د امتحان له کبله روژه نسی نیولی دا عذر نه دی او روژه نسی پرېښودلی. آپ کې مسایل او انکه حل ټوک 3 پاڼه 308. چې څومره ژړېدی شي هومره ژاړه په روژه کې بخښنه د ګناه له رب نه غواړه په روژه د روژې د ځانګړي خپرونې مینوالو، زموږ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای بیا چې تاسو په درانه چوپاړ کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم